تاسو راځئ داسې یو خیال وکړئ چې یوه ورځ بازار ته وتلي یاست، روان استئ او قدم وهئ. د قدم وهلو پر مهال شاوخوا خلکو ته ګورئ. د هر کس پر سر باندې یوه لوحه ده چې په دې لوحه کې د همغه کس د مړینې علت او یا سبب لیکلی دی چې دغه کس په کومه طریقه مړ کیږي. تاسو راځئ دا لیونی فکره همدلته پرېږدئ. که چیرې په رښتیا هم دغسې یو څه په واقعیت کې موجود وی، په دې معنا چې هر کس په دې پوهېدلی چې په کومه طریقه به مړ کیږي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دې کار به د خلکو ډار له مرګ څخه کم کړی وای؟ زیاتره خلک د مرګ څخه د بېلابېلو اسبابو او علتونو لپاره ډارېږي، دا ځکه چې مرګ د هغوی په وړاندې یو نهایت او د پای ټکی دی. آیا تاسو پوهېږئ چې الله جل جلاله انسان له ډېرو نورو مخلوقاتو پرته د دې لپاره پیدا کړی دی چې دایمي ژوند وکړي؟ راځئ په دې برخه کې له ما سره لږ متوجه شئ. ته پیدا کېږې، له هغه وروسته 20 30 80 80 او یا تر 100 کلنۍ پورې ژوند کوي، له هغه وروسته مړ کېږي. د ټولو هغو مبارکو آیاتونو او حدیثو په حساب سره چې له مرګ وروسته مرحله بیانوي، داسې وایي چې انسان په دې مرحله کې د وخت احساس له لاسه ورکوي، په دې معنی چې کیدی شي کال 10 100 او 1000 کاله تیر شي. یوازې الله جل جلاله پوهېږي چې کومه ورځ به وي. له هغه وروسته بیا راویښېږي او ژوندی کېږي. داسې فکر به کوي چې د لږ وخت لپاره ویده شوی وي او بیرته راویښ شوې. له راویښېدو وروسته به دایمي او ابدي ژوند کوي. هتعيش حياة طويلة. په ډېرې بخښنې سره چې دلته به زه خپله ویډیو قطع کړم، ځکه چې یوټیوب داسې ویډیوګانو ته اجازه نه ورکوي چې هغه نهایت نه لري. دا په دې معنی چې مرګ نهایت او یا د پای ټکی نه دی، دا فقط د هغې لارې یو جم دی چې د انسان د لومړني ژوند له مرحلې پیلېږي او تر ابدي او دایمي ژوند پورې رسیږي. نو دا ویلی شو چې زیاتره خلک له مرګ څخه د دې دوو سببونو او یا علتونو له امله ویریږي. ځینې خلک به درته وایي چې که زه مړ شم نو زه به خپل اولادونه چاته پرېږدم، زما وروسته به زما اولادونه څه کوي؟ زه درته یو خبره وکړم، تاسو به هم مړه شئ، ستاسو بچیان به هم مړه شي، د بچیانو بچیان به مو هم مړه شي، همدارنګه کړوسیانو ورپسې نور. خو اصلي او خوږه خبره دا ده چې تاسو به بیرته سره یو ځای کېږئ. د الله جل جلاله په امر سره به له دې لږ ځنډ وروسته سره بیرته یو ځای کېږئ او د تل لپاره سره به یو ځای ژوند کوئ. ځینې نور خلک وایي چې زه د دې له امله له مرګ څخه ویریږم چې د الله جل جلاله د ملاقات لپاره آماده نه یم، او یا کله چې زه مړ کېږم نو کیدی شي چې زه د هغه وخت کې د الله جل جلاله د ملاقات لپاره آماده ونه اوسم. خو راځه همدای وخت دی د الله جل جلاله د ملاقات لپاره ځان آماده کړه. څه شی دې منع کوي؟ څه شی دې مخکې خنډ ګرځي؟ موږ ټول پوهېږو چې لږ په سمه او لږ په غلطه باندې روان یو، خو تر څو چې په موږ کې روح وي د وخت له تېرېدلو مخکې موږ کولی شو چې بیرته خپله لاره سمه کړو. خبردار چې له هغه کسانو څخه ونه اوسئ چې دغه ټول د دغه لږو شیانو په بدل کې خرڅوي. ځینې خلک عمر ته داسې ګوري چې عملونه خلاصیږي او هر نفس چې وځي هغه بیرته نه راګرځي، او مرګ ته داسې فکر کوي لکه کوم غمجن نهایت او د پای ټکی چې وي. سره له دې که چیرې په صحیح توګه محاسبه وکړئ نو دا به کشف کړئ چې مرګ یوازې د انتقال یوه نقطه ده، د دنیا له زندان څخه ابدي او دایمي ژوند ته د انتقال یوه نقطه ده چې هلته به له خپلو ټولو عزیزانو او خپلوانو سره بیرته یو ځای کېږي، له هر ډول غمونو، مرضونو، ابتلاعاتو او همدارنګه 100 نورو مصیبتونو لرې. باور وکړه چې د هغه طریقې به هیڅ پروا هم در نشي چې د کومې له امله ته له دې زندان څخه پرې د ازادۍ د ژوند ته راځي. هغه څه چې باید په اړه فکر وکړو هغه دا دي چې له مرګ وروسته به څه وي، او دا هغه څه دي چې الله جل جلاله موږ ته پرې اختیار راکړی دی چې په خپله یې ځان ته انتخاب کړو. ښه سمه ده، نو دلته ما څه فایده ترلاسه کړه؟ په دې معنی چې زه اوس څه وکړم ډېره اسانه ده، فقط 3 خبرې دي. لومړی دا چې د الله جل جلاله په وحدانیت او یووالي باور ولره او له هغه سره هیڅوک شریک مه ګرځوه. دوهمه خبره دا که چیرې تا سره د خلکو حقوق وي هغه بیرته ورکړه او له هغوی څخه عفو او بخښنه وغواړه. درېیمه خبره کبیره ګناهونو کې ډوبې او یا نور ګناهونه کوي بس یې کړه، بس له دې مه کوه او له الله جل جلاله څخه بخښنه او مغفرت وغواړه. بس همدومره. ودرېدل څومره اسانه خبره ده. که چیرې دې دا 3 کارونه وکړل نو هیڅ داسې علت او سبب نه پاتې کېږي چې ته له مرګه وډار شي.
همدومره بس د چې وپوهیږي داسې یو چاته ور روانې چې هغه اولاد باندې د یوې مور له مهربانۍ څخه څو چنده زیات مهربان ذات دی او همیشه دا هڅه کوه چې دغه مبارک حدیث په یاد ولري من احب لقاء الله احب الله لقاءه